بغلان ولایت کې امنیتي مسؤلین وایي چې د ټاکنو ورځې د امنیت لپاره هر ډول تیاریانې نیولې او هیڅ ډول ستونزه نشته چې عام خلک دې د هغه په اړه اندېښنه ولري. د بغلان سرپرست والي وایي چې امنیتي تدابیر زیات نیول شوي او له خلکو غواړي چې په پراخه کچه دې په ټاکنو کې برخه واخلي. د بغلان د ټاکنو کمیسیون رئیس وایي چې د ټاکنو ترسره کېدو ته تیار دي او د دې ولایت په 215 مرکزونو کې به رایه اچونه وشي. بغلان کې امنیتي مسؤلین وایي چې چمتووالی زیات او هر ډول تدابیر نیولي چې خلک په ارامه زړه په دغه ولایت کې وکولی شي خپله رایه د خپلې خوښې نومان ته یې وکاروي. امنیتي مسؤلین وایي چې په کافي اندازه ځواکونه بغلان کې شته او امنیت یې ښه ډاډمن کړی دی. چې باید ټوله پولیس او اردو او امنیت ټول آماده دي ستاسې د امنیت لپاره چې ستاسې امنیت ونیسي. نو تاسې باید ولاړ سئ وسندخانو ته د رایدهي او خپل انتخاب سوي کاندید ته رایه ورکړئ. هیڅکله د دښمن د تبلیغات مه منئ او هغو ته غوږ مه نیسئ چې پاته 15 کاله به مو نور په بده حالاتو کې وي. تاسې د دښمن سره باید په دغه رقم په تبلیغاتو باندې دغه ونه کړئ. جنګ دغه یو جنګ دی چې تاسې ورسره ولاړ سئ او په انتخاباتو کې ګډون وکړئ او خپل سندخان ته او خپل انتخاباتي کاندید ته رایه ورکړئ. شما مطمئن باشین نیروهای امنیتی شما مستقر در ولایت بغلان به حد کافی وجود داره که میتونه تامین امنیت مطمئن مراکز رایدهی را برای شما مساعد بسازد. په ورته مهال د بغلان سرپرست والي عبدالقدیم نیازی وایي چې د امنیتي اړخه د خلکو تشویش حل دی او دې غوښتنه کوي چې په پراخ ډول د په ټاکنو کې ګډون وکړي. امنیت در سراسر ولایت بغلان تامین است و هم انتخابات آمادگی خود دارد و ما به مردم شریف ولایت بغلان اطمینان میدم که هیچ نوع تشویش نداشته باشند و از تمام علما، استادان، جامعه مدنی و تمام ریشسفیدهای ولایت احترامانه تقاضا میکنم که با پای صندوقهای رای مردم تشویق کنند و مردم برای برن به طرف رای کاندید دلخواه خود انتخاب کنند. د بغلان د ټاکنو کمیسیون رئیس نورالله پیغام وایي چې د تخنیکي او لوجستیکي اړخه ټاکنو ته د ولایت کې زمینه برابره ده او اساس مواد هم ولسوالیو ته لیږلي دي څو په 215 د رای مرکزونو کې رای اچونه وشي. ما از نظر لوجستیکی و تکنیکی به صورت فوق العاده آماده برای برگزاری انتخابات هستیم. انشاءالله تمام مواد حساس ما فعلا به کمک نیروهای امنیتی ما از مرکز ولایت به مراکز ولسوالی رسیده. انشاءالله مطابق پلان به تاریخ 5 میزان به تمام مراکز و محلات رایدهی میرسند. مردم شریف بغلان مطمئن باشند. انشاءالله امنیتشان هم به اساس وعده‌های نیروهای امنیتی ما تامین است و تشویش نداشته باشند و کمیسیون مستقل انتخابات باز هم میگم که از نظر تکنیکی و لوجستیکی کاملا آماده برگزاری انتخابات است. د بغلان امنیه قومنداني وایي چې د ټاکنو ورځې د امنیت په موخه په بیلابیلو لویو لارو او ښارونو کې ګډو ځواکونو تالاشیانې او ګرځنده چک پوینټونه جوړ کړي ترڅو خلک په ارامه زړه پرته د هر ډول امنیتي تهدیداتو په ټاکنو کې ګډون وکړي. خو خلک ویره لري چې دا ځل به هم د ټاکنو په ورځ جګړې زور واخلي او دوی به د رای ورکولو له حقه بې برخې شي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.